دريام إني وسعت الغنى في القناعة والناس يطلبونه في طلب المال فلا يجدونه يا ها ما غنی شونا غنی پیژنده غنی غنی یعنی دولتمند غنی دولتمند تا نه غلطه ده که چونکه غنی معنی دولتمند کوي اصل ظاهری دویمه معنی غنی دولتمند ده دولتمند اصل کې دولتمند یعنی اصل دولتمند ٹھیک ده دولتمند معنی وکا خو غنی اخشته یعنی بنیازه مویل چې الله غنی به ذاته خدای غنی ده یعنی بنیازه هیڅ نیاز نه لري هیڅ حاجات نه لري هیڅ محتاجی نه لري اخته غنی الی وزعت الغنا فی القناعه ما غنا قناعت کې یخیده چې قانع وي اسړی غنی وي والناس یطلبونه فی طلب المال خلق غوړي طلب کوي هغه مال طلب کې فمتى یجدون چې ته مندای شي یعنی بیا نشي مندای واضحه خبره ده چې مندای نشي مقصد دا غنی هغه څوک چې صرف ورځې مړې لري مخام مړې لري خپل یوه کمباله دوی کمبالې لري ضروریات پوره دي هغه نه سوا دغه شي حواس نشته اوسه چې جمیل بابا سا ګوډې ورسره دی په کور دی مو سا ګوډې وي توجه کوئ خبرې ته دغه شي حواس نه لري چې هغه سب بنګله ورسره دی په کور دی مو سا چوي بنګله وي که دا شی دی یو سړی دی ته کسې تی خپله وکسه تقریبا 2 کروڑه روپۍ بینک کې پرتې دي چې ته غریب ته 50 روپۍ خیر ورسره نشته او مزید لګیا دی چې لسونه پښې وهي چېرې نورې پیسې چیکي ویا ارجامه کې ته پوه شه چې دا غني نه دی پوهېږئ د خبر نه دا غني نه دی دا وږی دی تا به یوه خبره مقصد اورېدلې وي استادان بزرګواران د ښه استادان دي پاکیزه هم دی و معنویت هم لري و هغه نه علاوه علمي انداز هم بهتر دی هغه استادانو نه به تا اورېدلې وي بهلول نه ما د اورېدلي دی هارون دربار کې لعنت الله علیه البته یوه خبره تا ته وکړم لیا کله یې کله لیا یې زه کله چې لیا یم د زه ډېرو کسانو نه لعنت ستا ډېرو کسانو نه قاتلین مولا حسین هغه کسان چې هغوی خیانت کړی دی اهل بیت اطهار علیهم الصلاة والسلام هغوی نه یو لعنت دی استوم دارالشاه لعنة الله على السلاطين العباسية كلهم لعنة الله على هارون لعنة الله على مأمون لعنة الله على المتوكل ومعتز بالله ومستعين بالله إلى آخر اما دا یو عادت دی چې دا زه ورځې کې یو دوه ورته خامخا لعنة الله على فلانای و فلانای و فلانای پیږي خپله لعنة الله على عمر بن سعد و شمر و خلی و تا څوره مو چې واسه کېږي څوره منې مخته راځي دا یو ورته تا هم دا خبره مو تا ته دغې لپاره وکړه خپل پوزیشن مو نه درته ښیلو خو که چېرته تا اوسې فکر شي ښه خبره ده که تا اوسې فکر کې طلبه یې اوسه ځینه یوه پاکیزګي که حاصله کې که دغو لعنتو سه او دغو شکرو سه ځان بلد کې انی وسعت الغنا فی القناعه ما غنا قناعت کې ایښي دی قناعت کې مثلا مته ذکر کوله چې یو سړی دی ښې پیسې ورسره دي خو هغه وږی دی هغه ماسې لاس پښې وهي هغه دغې سوي چې لږ منور حاصل کړي وای هغه غني نه دی 8 کروڑه یو ارب روپۍ ورسره دي دي نه زیاتې دي خو ماسې لاس پښې وهي دا غني نه دی دا وږی دی ماسې لکه بهلول خبره مو کوله د هارون زمانې لعنت الله علیه هغه کې بهلول به همیشه اعتراض کولو هارون نه چې ته د پیسې چې کله راوباسې دینارونه وو هغه وخت سونې دینارونه وو چنده درهمونه وو دا به تقسیمول ته چې کله راوباسې دا دربار کې کوم د دولتمند کسان دي هغه ونه تقسیموي شیوا ورځې بهلول ناسته هارون هغه کڅوړې راوباسلې تلې چې هغه کې دینارونه وو دا شوینه ورکیو نه بلا یا بهلول راشه چه دی بلا ته تقسیم کا ترمیشا مونږ اعتراض کوي چې ته تقسیموي تقسیم وکړه بهلول هغه تلې او کڅوړې واخیستې سترګې د دربار کې ستاسو وغړولې
شروع یې وکړه هغه پندوی تقسیم کړل لوس به ورکې کړل ډاک به کړو پندوی تقسیم هارون ته چې کسه ته هغه مو پیروي وکړه ته هغه کار وکړو که کوم مو کولو هغه دی چې نه مسله دا نه وه مو سترګې وغړولې دغه نه زیات وږي کسان مو چې ته نه ولیدل دا چونکې ډېر وږي وو دې وجې نه دوی نه زیات وږي بل څوک شته نه ځکه مو دوی نه چې کړې توجه مو وکړو خبرې ته یعنی ښې پیسې لري خو مسې وږی دی دا غني نه دی غني هغه دی غني ابوذر دی غني سلمان دی چې وا ګوټلی ورسره دی هېڅ شي ته توقع نه ساتي هېڅ شي طمع نه لري مو ته وویله چې غني هغه دی چې څه ورسره دی په مغه قانع دی اني وزعت الغنا فی القناعه مو قناعت کې غنا ایښی دی والناس یطلبونه فی طلب المال خلق طلب مال کې لټوي فلا یجدونه وشبیه مندای نشي یا متا یجدون کله مندای شي